نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن مونږ په دې درس کې تاسو ته د اودس عملی طریقه ښایو. د اودس عملی طریقه هغه دا ده چې د ټول نه لومړی به انسان استنجا وکړي که هغه د استنجا ضرورت لري. د هغې نه بعد به دې اودس شروع کوي. اودس به څنګه شروع کوي؟ د ټول نه مخکې به د اودس دپاره تیاري وکړي. لاسونه لستوني چې کوم دی هغه به د حساب اوچت وکړي. دویم نمبر دې به په زړه کې یو نیت وکړي چې زه دا اودس کومه. د زړه دا نیت چې کوم دی کافي دی او دا سنت دی. بیا چې دې کیني دی به اول وګوري چې دا ځای پاک دی که ناپاکه دی. که دا ځای چې کوم دی هغه ناپاکه وي نو دی به اول ځان ته ځای پاک کړي، او که ځای پاک وي د تسلي وي نو صحیح ده، بس دی بیا اودس ډایرکټ شروع کړي. خو که چېرې بالفرض دی واشروم کې اودس کوي نو بیا د واشروم کې خامخا اوبه واړي هغه ځای دې پاک کړي چې دې د ده مکمل تسلي حاصله شي چې دا ځای پاک دی. د هغې نه بعد بیا دې شروع کړي. د ټول نه لومړی چې کوم دی نیت پې کړي وي د هغې نه بعد به دی بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او دا لاسونه به چې کوم دی مړوندونو پورې ووینځي. لاسونه مړوندونو پورې وینځله دا سنت دي. د دې نه بعد چې کوم دی دې به درې ځلې غړغړې کوي، خوله کې به اوبه واچوي. دا مسواک یې راویستلو دا به داسې پاک پکې. مسواک نیولو طریقه دا ده، په دې طریقې سره دا درې ګوتې به پرې پاسه کړي، دا یو به د حساب لاندې کړي او دا ګوته به پرې پاسه کړي. داسې داسې بیا داسې او بیا داسې. دا مسواک یې وکړلو. د هغې نه بعد مسواک په سنبال کړي او بیا چې کوم دی خوله کې به بیا اوبه واچوي. که نور مسواک کول غواړي نور هم کولی شي. د هغې نه بعد دې پسې چې کوم دی پوزه کې اوبه اچول دي، یعنې پوزه کې اصل دا دی چې دی اوبه راکاږي دې طریقې سره. او که صفایي ضرورت راځي په کچه ګوته باندې به د پوزې صفایي وکړي. پوزه سوڼ کول غواړي نو په ګس لاس باندې به پوزه سوڼ کړي. داسې طریقې سره. د دې نه بعد دې به چې کوم دی هغه به مخ وینځي. مخ چې وینځي ښه به دغو کې د کوم ځای نه چې دا ویښته راټوکېږي د دې ځای نه واخله تر لاندې پورې دا او د دې طرف نه تر دې طرفه پورې دا مکمل چلون شي. نلکه به بنده کړي چې همدغه حساب اوبه ضایع نه شي او مخ به ښه چې کوم دي داسې اوبه وموچي. د ښه تسلي وشوله چې مخ یې صحیح طریقې سره ووینځلو. د هغې نه بعد به بیا یو په د حساب اوبه به راوالي لاس باندې دې طریقې سره بیا به اوبه راوالي بیا او بیا به اوبه د حساب راوالي. د دې طریقې سره د ده اودس وشو. بیا په ګس لاس باندې داسې اوبه راوالي، لاس به داسې ومږي. نلکه به بندوي ځکه چې اوبه فضول لاړې نه شي، اسراف نه شي. اسراف کول دا په اودس کې مکروه دي. په دې طریقې سره به اودس وکړي. بس دا لاس پاک شو، لاس وینځل شو. د دې نه بعد به دې مسحه وکړي. څلورمه عیسا د سر مسحه کول فرض دي او ټول سر سنت دی. دې به دا اوبه د حساب به راوالي په دواړو لاسونو باندې به یې واچوي. دغه حساب به کړي، ټوپۍ وغیره به دې مخکې نه کوزه کړي، دا به د حساب کړي. بیا داسې به بوځي، بیا به داسې راوځي، بیا دا دوه ګوتې دا به دی کړي، دا ماټه ګوته به یې غوږ د پاسه راولي. دا ځای نه لوانده دي، دا به د سټ د پاسه داسې راولي. که سټ دپاره دې لاسونه لواندې د دې دغه ګنجایش شته دغه حساب به کړي. بیا به د لاسونو د ګوتو خلال کړي. د خلال دا طریقه ده د چا ګیره ګڼئ نو د
د ګیرې د خلال دا طریقه دی به طریقه خلال وکړي او داسې هم کولی شي. به هر حال د دې نه بعد به دی بیا خپې به وینځي. د خپې وینځلو طریقه دا ده، نلکه به لږه شانتي په کلاره خوشي کړي، ښه تسلۍ سره به دې خپې ووینځي. په کچه ګوته باندې به د خپو خلال وکړي، د کچې ګوتې نه به شروع کړي، په دې طریقې سره به دې د ګوتو خلال وکړي. بیا به دا بله کسه تر دې ګیټو پورې وینځل دا فرض دي. دې هر اندام سره خپله دعا لوستل غواړي، بلکل دعا لوستلی شي، او یا هر اندام سره دې ویل غواړي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. په دې طریقې سره چې کوم دی دا دعاګان دي وغواړي. بیا د هغې نه بعد دې فارغ شولو، ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د اودس نه فارغ شولو، یو کپړه به د مخ لاس اوچولو دپاره مقرر کړې وه. نو د حساب که تولیه وي یا یو کپړه وي، هغې باندې دې خپل مخ لاس اوچ کړي. دا د اودس عملي طریقه شوله. او دې کې یو خبره دا دې به قبلې طرف ته کوشش کوي چې قبلې طرف ته دې اودس وکړي. نو موږ د قبلې طرف ته اودس وکړلو. بله دا چې په اوچت ځای باندې ناسته کول دا مستحب دي. نو دا اوس اوچت ځای او ګوره دې دا اوبه لاندې تللې، نو به هر حال په اوچت ځای باندې ناسته دا مستحب ده. الله جل شانه دې موږ ټولو ته د صحیح دین زده کولو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.